السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ خبرونه د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره یو پیر بیا حیات مسافر ملمشه دی او موږ په امید راوسته دی د مسافر دی او د زیات تر مسافریم کړي دا او مسافر چې په مسافرو باندې دوی غزل لیکلی دی حیات مسافر صاحب خپل هغه نظم شریک کې کم چې تاسو د یادونو مازیګر ته په امید راوړی دی چې مسافر واوري مسافر به تیم خوند وایي موږ به یې واورو کتونکي به یې وګوري. ډېره زیاته مننه ابوبکر ورور مسافر مبارک یو غزل دی څه په دې رنګ دی وایي یار مې غریب شو رانه لرې غریبۍ له لاړو یار مې غریب شو رانه لرې غریبۍ له لاړو او جانان زما پردي وطن ته مزدورۍ له لاړو او زه به جړېږم اوس به ټول عمر اجران وي په ما زه به جړېږم اوس به ټول عمر اجران وي په ما او چې ښکلی یار مې سرو رملو او ګرمۍ له لاړو او اوښکې مړې مړې تویېدې یار شاته شاته کتل اوښکې مړې مړې تویېدې یار شاته کتل او جدایي ګرانه د مخلوقه جدایي له لاړو او چې تل بدلته کې په خپل وطن کې خان ګرځېدو چې تل بدلته کې په خپل وطن کې خان ګرځېدو اوس مسافر شو د بدوانو غلامۍ له لاړو او زما د زړه ټوټه سعودي عربستان کې اوسي زما د زړه ټوټه سعودي عربستان کې اوسي او د چا ښایسته جانان قطر د چا د اوبۍ له لاړو او خلقه دا یو تپوس کوم راته حال ووایې خلقه دا یو تپوس کوم راته حال ووایې چې پښتون قوم مجبوره شوی که سیالۍ له لاړو او زه حیات خان به پسې ولې نه جړېږم خلقه زه حیات خان به پسې ولې نه جړېږم خلقه چې خوږ اشنا زمانه بیا مسافرۍ له لاړو. ډېر ښه زبردست حیات مسافر صاحب تاسو په مور باندې یو نظم لیکلی دی او دلته کې د میادم د ډیرو خلکو نه ما واورېدل چې حیات مسافر په مور یو نظم لیکلی دی او په بار بار دا غوښتنه د میادم دی خلکو وکړه چې د حیات مسافر نه د مور هغه نظم ریکارډ کوي نو کتونکي به ډېر په مینه او مسافر به هم ډېر په مینه واوري که هغه زموږ سره شریک کوي ستاسو به ډېره مننه وي. ډېره زیاته مننه کوم ابوبکر مور نظم څه په دې رنګ دی وایي چې به بیمار وم ته به ډېره کړېدلې مورې چې به بیمار وم ته به ډېره کړېدلې مورې او زما په غم ما سره یو شان جړېدلې مورې او چې ایله درد به مې په سر و ما ته ښه یادېږي چې ایله درد به مې په سر و ما ته ښه یادېږي او زما دپاره به د شپې شوګېرولې مورې او زه به د هر ټایم سنبال په خېټه موړ ساتلم زه به د هر ټایم سنبال په خېټه موړ ساتلم او تا به په ځان باندې تل لوږې تېرولې مورې او د مور د خپو لاندې جنت خو دوزخ هم دی ګورې د مور د خپو لاندې جنت خو دوزخ هم دی ګورې دا مې حدیث او د قرآن نه اورېدلې مورې او مور ستا مینه او شفقت ساجیبه غوندې دی مور ستا مینه او شفقت ساجیبه غوندې دی چې زه به ویښم ته به نه وده کېدلې مورې او زه د خپل رب د دومره مینې شکر څنګه ادا کړم زه د خپل رب د دومره مینې شکر څنګه ادا کړم چې جنتونه یې دنیا ته رالیږلي مورې او زه مسافر حیات دا یو ارمان په زړه کې لرم زه مسافر حیات دا یو ارمان په زړه کې لرم چې ټول عمري زما په خوا کې اوسېدلې مورې. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا حیات خان مسافر چې په دویم پیر ته موږ دا پروګرام ریکارډ کو او سپیشل د میادم د خلکو په غوښتنه باندې زموږ پروګرام سر ته رسي د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله فامان.